د جهان سپیرو ولې خفه ناست یې؟ مړه ته وینې نه چې خفه ناست یو. مړه خلک کالام ته لاړو، بحرین ته لاړو، مدین ته لاړو، ګبین جبې ته، منم جبې ته لاړل، او موږ خو چې زیات لاړ شو دغه خوړه پورې لاړ شو. هلته کې اوبه وه، د خوړه اوبه راباندې موتې شودې مړه. نو د جهان سپیرو په تاسو خوړ څه کوي چې سمندر به د باندې موت شي؟ خو دا پرېږدی زما هم چکر تړه شو دی، زه خو یم راځئ په شریکه به څه خرچه مرچه راجمع کړو او د غر دې سر ته به وخېږو. څنګه وخوښه ده؟ مړه یار نوروایده نو په نیکۍ کې څوک تپوس کوي یاره. تا خو داسې خبره وکړه لکه سړی چې په کړۍ کې تبې وکړي. بس یو بیا بارې دې تبې له روپۍ راغونډې کوي چې د غره دې سر ته خېږو د خیره. مړه ته روپۍ ورکړه سامان واله نو بیا به ګورو. بیا به ګورو چا لیدلی دی، خو زه خیر دی پیسې میسې به راکوئ که نه؟ پیسې به درکوو مړه. ټیک ته بیا داسې چل دی چې سامان به زه والم، خو مرګورې ګوره زه د خپو نه ډېر کمزوری یم، زه یو شی هم نشم خېجولی. مړه ته سامان صرف واله ته نور خلاص یې. شپږ اومه نه خو زه داسې خېږم لکه هسې، او کله ناکله خو داسې کوې که ته ستړی کوې تا به هم په دې اوږه خېږم، خو سامان یې صرف ته واله مړه پیسې ورکړه. داسې دی؟ او ته به سامان خېجې که نه؟ سامان درخېږم ګرګې درخېږم د غره سرونو ته. منم یار زنده باد شیران یې خاصه ځمه سامانونه مامانونه علمه پوه شوې او بس زمونږ د کور شاته راجمع کېږي. ټیک ده؟ ورځه ته ورځه. شبیر بھائی موږ د جهان سپیرې وو، موږ دله څه وکړو؟ موږ د روپۍ درک نه لګي. مړه چکولټېټې ستا دا خبره هم صحیح ده، خو چې کله د غره سر ته وخېږو که نه دا ډاقي ماقي وکړو مړه چې واپسۍ کې راځو بیا به ورسره ګورو. وایي کیل ختم او پیسه ادم. لکه ودرېږئ که نه ودرېږئ، خدای او غرق نه کړی که اول خو دوړې ویشتې وي هر څه به موږ وړو. سامان ته ووایه ځان یې سامان ویسته وګوره. ستړی یم ستړی، ډوډۍ ده ډوډۍ زه نه خورم. خبرې پوه شوې؟ ما مې کوي ما په د کافر بچو یوازې وپرېښودی یم، خدای خو تباه او برباد نه کړه. دغه سامان دی ځان یې پوخ کوي، زه یې ډېر خورم نو پوه شوې که نه پوهېږې؟ هلکه ملګري نور نه خطولی یم، په دې سامانونو کې د نه یم خېجولو کې ملګري. او نوروایده ځان نه خېجوی ما دا چکولټېټې نه دی ما دا یې ډوسر نن خورو نه یاره نشم نور ملګري نشم خطی نور نشم خطی بس ده مړه. خدای دې په خیر کړه که چکولټېټې مړ شومه په قدر غړه به راشه ومینه سه. لکه نوروید خان راځه که نه؟ مړه خانجینه یوازې زه ګنهګار شوی یم، دا دې راپسې څه پلاران راویستي د هغو به زما سره ټک کار ونه کړو. نو خو دا ستا هغه ملګري دي، خو چې کله مې دا پولاو پوخ کو جو ته دې مثال د الدین له چراغ دی دوی به د مچو په شان وبړنګېږي او راځي به د دوی به زه خوښ شم ورکته پخلی کوه زه د پسې راځم. ورشه سارن بیره مدلېږي خو سارن تیارېږي خو وږې شوی یم اوس به څه کوم چې د ډوډۍ سې کوم دوی خوا څنګه سارن پخوي ما ته خیال نشته. زه هم غټ لیونی یم چې په تاسو مې ملا تړله د دې نه خو چې یو ښکلي هوټل ته تللی وې او نرۍ بهترینه کړایي مې ځانه ویلی وې او خوړلی مې وې توره به لالا وایي او نوڼۍ به دا شیزونه وایي خدای تباه او برباد نه کړی که. دیو چې ډوډۍ ډېر خوند وکړو هغه څنګه به کار بندي زه مې چې ډوډۍ دې بل لول ورسم وږی شوی یم. ماشاءالله هلکانو خو د خیر سره کار شروع کړی دی یو ښکلی بیل خېږي هلکه چکولټېټې خدای تباه او برباد که ته خو وچو ډوډو ته نښتی خدای دې غرق نه کړی که تا د خو چې ما تا نه خورو او تا وچو ډوډۍ راښکو دی زه خو وږی شم نو زه به څه خورم کړی دی د خیره سره رسیم پاتې دي نور به څه نشته خو دا به پټ وخورم مړه ملګري وایي چې مخه مې دې چپک نه د خیر سره ټماټر
چې سړی مې ویني نه او داسې وږی شوی یم مړه دې نیم جوړه په هم باندې خورو په شان بهر نه وړي مړه د هر خوراکونه ولې نه خورو سړی چې دغه دې جوړ ماشاءالله تیار خورو راځئ شی تیار دی تیار شوی دی خو نور خان ډوډۍ راوړه غواړي نن ډوډۍ هغه پرتې دي رالم پسې ښه خان جي ورشه زما دې زړه پاڅي هلکه پاڅېده پرې وږي شوي یو خان جي ډوډۍ کم دی شی خو تش پروت دی زما په خیاله ډوډۍ شادوګان وخوړې ځه دولګي بمړه شو دا څه وشو دا خو تندر ورته شو وشرمېدو وای ضروره خفه کېږم مونږ هم وږي یو یاره او شبیره ته ټیک وې زم وږی یم نو څه وکړو دومره په شوق باندې چکر لرالو او هغه روټۍ پته نشته چې څه شی وخوړې او هغه غمونه خو زما مخامخ اخر وخوړو خیر ده زه مړی خفه کېږم دا چکولټېټې به ولیږو هغه پورې ځي هوټل دی خو زه مړی 100 روپۍ ورکړه مړه بیا به حساب کتاب کوو اره زر کا روپۍ راکړه چې هوټل نه ډوډۍ راوړم وږی شوی یم او که نه ستاسو په جیبونو کې خو دربونه راختې دي مسلمانه سهار نه مې 6,000 روپۍ ولګولې شته حساب وکئ بیا به نور ګورو مړه نور وایده موږ څه تختو خو نه یاره موږ چې دا خورې ورې اوبه ولو ستا پسې ولو که نه نه رښتیا لکه مطلب مې ده موږ په تا ملاتړو که نه یار خو 100 روپۍ دې ورکړه که نه نو ته روپۍ کوم مړه او دربکونه یې وانړوئ پوه شوې هلکه ګرمې روټۍ ترې راوړه پوه شوې او په لاره باندې داسې نه چې شادوګان څه خرم رو دنه ونه خوري صحیح ده دا واله باقي به راوړې شاباس درځه هلکه ورشه د سالن داسې نه چې دا رانه د هلکان وچ وچ وخوري راځه هلکه ملګرو راځه هلکه کښېنه یاره دې ګټه کښېنه او شبیره روټۍ خو ډېر زیات خوند وکړو خو اوس په حساب هم خوند وکړي هله 2,000 روپۍ راوباسئ مړه نور وایده یاره ستا جیب د چا دی زما جیب د چا دی خو ډېر په منډه راووتم او د بالغ سر ته نه په ټوپه دې شوه پیسې ورکړه بیا به زه درکړم مړه هره ورځ ته د کور نه په منډه راوځې پته نشته چې د شا نه د سینډل زوري او که د چپلي که د څه شي خو هلکه ته راوباسه دنه به زه په کلي کې والم ځه زما د پیسې نشته ما ته 20 روپۍ ته پیسې نه کړم سره د غله راوتې دي پیسې پټئ نه نه ستا خو داسې په کروړه او جیداد دی او خیال کوه داسې نه چې تا پټ کړي مسلمانه بیا به د باندې خیر غواړي خدای دې غرق نه کړی که نه نو د دې شپې به څه کوو د شپې خو هم څه خوراک مراک پکار دی که نه چې هوټل ته دا شی ولیږو نو ما سره خو 1 روپۍ هم نشته بس دی زه 1 روپۍ نورې لګوم هم نو ته ورکړه بیا به حساب کتاب کوو که نه مو د سترګې غړو دغې وځی دی موږ چېرته لاړ شو او زما نه یې ونه باسې ښه ته ورکه او ته ورکه خدای دې غرق نه کړی که چې د شپې به څه کوو یې سړیه که د کور نه بهر دې شپه وکړه که نه نو د کټه خپله پسې وباسم او ډډې په ډډې کوم دی ملګري یو خبره مې یاده شوه یاره په دې ځنګل کې غټ غټ شرمخان نوتي دي په بل ځای 2-3 کسان خرړول دي زه خو وایم کور ته به لاړ شو مړه دلته کې څه کوو شپه کوو مړه ځنګل دی او ځای چې ځو مړه یې ملګرو یو خبره ته وکړم زه شپه نه کوم ګورې ښه ځکه زما پلار کارېږي د شپې هلکه تاسو خو به سمې شوتې ویشتې یو وې 6 شپې به کوم او تا وې 3 شپې به بار کوم او کله به دې څه کوم او کله څه کوم پوه شوې تاسو چې کوم یې بوس یې بوس پوه شوې په تاسو ما هسې ملا تړله خدای غرق نه کړی که خو ګوره یوه خبره بل هم ده ما ته هم ګوره اجازت نه راکوي ما هم سم بوس باد کړي دا ټول یو شی